آس ولې چې دوی د خپل پرلط د خپلې غوښتنې لپاره پر دې روډ و یخ ته ناست او دلته زموږ حکمرانان او زموږ د ملک ریاست یا جاسوسي ادارې چې زموږ ولس 148 ورځې پر دې روډ تېرې کړې چې زموږ د وطن حکمرانان چې کوم د نګران حکومت وزیران ټوله هغه ورک شول. اوس انشاءالله زموږ دې د چمن حکمرانان به په حکمراني راشي نو زموږ مطالبه چې کومه د باډر د پاسپورټ فیصله یې کړې ده موږ به دې زموږ حکمرانانو ته وایو چې اول د واره د دې ولس د دې پرلط چې کومه مبارزه ده دا ومنئ چې دا خلک و خپل روزګار ته و خپل کور ته و خپل بازار ته په ښه خوشحالي په ښه اسانتیا ولاړ شي او چې زموږ باډر باندې کوم 15 کیلومتره چې زموږ سره په 2020 کې کومې معاهدې شوي دي چې موږ ته به یې ویل چې خاردار تار یې لګاوئ و موږ ته به یې ویل چې پر 15 کیلومتره و دې ولس ته د چمن و پښتنو ته او د بولدکو خلکو ته موږ پر دې 15 کیلومتره باندې اسانتیاوې جوړوو تګ و راتګ ورکوو نو هغه خو د دې ولس سره یوه خبره نه سو عملي صرف دونې به ووایم چې په څه شي نه عملي کېږي دا زموږ د ښار مشران لاس نه ورسره ورکوي پر یوې سټېج نه سره کښېني پایټانې ټولې پر یوې سټېج شوې وطن ټوله پر یوې پرلط شولو او د ښار خانان پر یوې ځای باندې نه سره کېږي چې پر یوې ځای شي چې کومه مطالبه د چمن ولس غواړي یا کم قدم د چمن ولس پر ځای ږدي دا به ښه په عزت بیا ایښودل کېږي. دلته د ایپایې د رشوت بازار اوس هم پر باډر ګرم دی چې پر یوې کس باندې د ایپایې د لوري یا د عیسایي د ایمایي د لوري 50,000 اوس هم په دا دروازه باندې ځینې اخیستل کېږي چې کس په 50,000 په 60,000 هوړي د ورځې په زرو کسان په پیسو هوړي نو موږ به دې ریاست ته وایو چې د رشوت اډې خو دې خلاصې کړي دي د رشوت بازار دې ګرم کړی دي دلته په چمن کې بیا د ضلع انتظامیې بیسي ناست دی چې کوم د منشیاتو اډې اوس هم خلاصي دې له داوتې متلوي را روانې دي یا به یې کوم د غفلت په خوب بیده دي د ولس اواز د ده پر غوږو پر رسېدلی دی او دی یې پر بالا و کامه نه رسوي خو دلته زموږ دا وطن د دې وطن ځوانان ستړي دي موږ به ډیسي ته وایو چې ژر د ژره به پر موږ په دې باندې د رشوت بازارونه وتړو چې زموږ هسپتالونه ورسې یو پاکټ ګولۍ نه پیدا کېږي یوه د نشې چې ځای دې خوښ وي د نشې ستن نه پیدا کېږي د هر شی ریاست ورکوي دلته زموږ هغه ډیسي هغه ادارې چې ناستې دي دا په دا دوا سره شریکان دي چې راورسېږي بیا دوی پر میډیکلانو ولا خرڅوي دا پیسې ایډیسي نوم روانې دي پیسې نوم روانې دي ادارې نوم روانې دي ډیسي نوم روانې دي تیار کاروبار دی د وطن د ولس
هغه ستړي